بیا هم په همدې تړاو کابل ته د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار موحد یوسف د سفر پایلې راسپړو او دا چې په نړیواله کچه د افغان ډیپلوماټانو ستونزې څه دي د خپرونې د ګران میلمه چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ایوبي صاحب سره خبرو کینم. ایوبي صاحب ستړي مشئ. سفیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مننه چې موږ سره مل یاست. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحد یوسف خپل هیواد ته په ستنېدو د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته نن رپورټ ورکړ. جزئیات یې خپاره نه کړل شول. داسې ویل شوي چې د دې سفر په ترڅ کې د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو ادارې ته تللی و. دا هغه اداره ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده د مخابراتو وزارت پخوانی وزیر تاسو پاتې شوي یاست چې مهم مکالمات چې ځینې سري دي هم پکې تنظیم او ثبتیږي. ستاسو په نظر هلته د تګ نه د هغوی هدف څه و؟ جان خورې ډیره زیاته مننه. تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو ته معلوم ده پاکستان دغه څلوېښت کاله کېږي په افغانستان کې نباتي جګړه روانه کړې ده او دا سفر چې کوم کړی خصوصا د مخابراتو وزارت او بیا د اطراء ادارې ته او په هغه کې زما په نظر باندې کوم ژمنې ورسره شوي چې دلته مشاورین یا د پاکستان لخوا متخصصین معرفي کوي دوی ته راولېږي دا به یو ستر خطر وي. هغه وخت چې زه وزارت کې وم وزارت ډېر ښه منظم او اکثره ادارې د مخابراتو وزارت چوکاټ کار کولای کله چې وزارت نه بیا بعضې ادارات چې دي هغوی نور ادارو ته واستول. اوس طالبانو بیا هغه ټولې ادارې که د اطراء ادارې دی که د افغان ټلیکام ادارې دی د افغان ټلیکام کې د نوري فایبر دی انټرنیټ دی ټلیکام دی سلام دی د افغان پوسټ دی الکترونیک حکومتداري دی سایبر سکیورټي دی. هلته زموږ د ملي معلوماتو مرکز دی نېشنل ډیټا سنټر موجود دی. د افغانستان ډیر مهم معلومات ډیجیټلي معلومات اکثره د حکومت دی هغه د پرایویټ سکتور دی خصوصي سکتور هغه ډیر موجود دي. یعنی که تاسو اوس هم د مخابرات او معلوماتي البته اړیکو وزیر وای نو د یو بل ملک د استخباراتو مشر ته به مو پرته له دې چې وزیر سره وګوري په داسې خلاص لاس په خپل سر د تګ اجازه ورکړې وای؟ هیڅ وخت په دغه کار موږ نه کړی وو او نه به ته چا زړه ښه کړی وو او دا که چېرته پاکستان باندې په دې سکتور کې باور وکړلی شي دا به نه جبرېدونکی او تاریخي اشتباه وي. پاکستان باور کول هغه هیڅ د باور وړ همسایه نه دی. خصوصا د پاکستان لخوا نه ټکنالوژي معلوماتي مشاورین راوستل یا متخصصین راوستل دا به زموږ ټول هغه معلومات ډیجیټل معلومات چې هغه ډیر مهم معلومات دي د زموږ د تذکرې الکترونیکي ټول ډیټا موجوده هغوی ته به لاسرسی ولري او دا به ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو هیڅ وخت سره موږ دې ته اجازه نه ورکړې او اوس هم طالبان باید هغه کار ونه کړی شي چې دلته خصوصا په افغانستان کې ظرفیتونه موجود دي خصوصا په دې آی سی ټي سکتور کې ډیر ستر ظرفیتونه موجود دي او شته دي. زموږ الحمدلله د نوې نسل مو ټکنالوژي سره ډیر ښه بلد دی. بالکل په چک کې په خپلو کارونو هم رڼا واچوئ وخت ډیر کم ده چاته رپورټ ورکوئ معاش ترلاسه کوئ او کنه د خدماتو د چارو مثلا د پاسپورت د سټیکر او یا نورو مسایلو په برخه کې مصارف مو څنګه تاسو تنظیموئ عایدات مو چیرې ځي؟ وخت نه دی ویلی چې وخت کم دی نو داسې حالات چې زموږ خپل سرنوشت راتلونکی مو هیڅ معلوم نه دی چاته گزارش په دې وخت کې نه ورکوو. موږ خپل ټول سفارتونه په خپل منځ کې یو د هماهنګۍ یو میکانیزم جوړ کړی دی. هغه قونسلي کومره خدمات چې دي هغه ټول فعال دي. یوازې زموږ دغه پاسپورټونو کتابچې چې دي دا نشته دي. د پاسپورټونو د تمدید لپاره زموږ د بون قونسلي د سادات صاحب په مشرۍ باندې یو ښه متخصص ټیم دی امي سیستم ایجاد کړی دی. امي سټیکرې چاپ کړي دي چې هغه سټیکرې د اروپا لپاره هم د منلو وړ دي. هغه سټیکرې مخصوص سکیورټي کوډ لري چې بل څوک نشي کولای چې هغې استفاده وکړي. یو د پاسپورټ د تمدید لپاره استفاده کېږي. نور څومره قونسلي خدمات چې دي هغه ټول په شکل باندې روان دي. یوه لنډه پوښتنه او لنډ جواب د کوربه هیواد چلند تاسو سره څنګه دی؟ ستونزې تشریح کوي او د ستونزو له کبله د سفارت د تړل کېدو امکان ته په کومه سترګه ګورئ تاسو؟ اوس هم زموږ د سفارت د ډیپلوماټانو هغه کورونه چې هغه موږ ټول د عددونه لګول کړي دي. ما خپل سفارت
سفارت قرارداد مو کینسل کړی هغه مو یو ځای ته راوړي دي په مدغه سفارت دواړه یو ځای دي مونږ تقریبا 80% پرسونل مو کم کړی دی چې قربا هیواد مونږ سره کوم روابط چې تر اوسه پورې دي ډېر په شکل باندې دي او ډېر په احترام شکل باندې دي او د هغوی سره تر اوسه پورې کومه ستونزه نه ده شوې خو د دوی سره هر میاشت یا 2 میاشتې بعد کینو د سفارت حالات او د افغانستان حالات په باندې یو نوې تفسیره کوو بیا وروسته فیصله کوو چې څومره مخکې ولاړ شو تر اوسه پورې خو زموږ حالات ورسره ښه دي خو بله ډیره زیاته مننه کوم سفیر صاحب د تاسو د حضور نه په خپرونه کې کور مو ودان او تل بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ مننه